سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله ده ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو نن درته د انټرویو په اړه دوهمه ویډیو کوم. که چا لومړۍ ویډیو نه وي لیدلې لومړی هغه وګورئ بیا دا وګورئ. راځو نن په دې غږیږو چې په انټرویو کې کومې پوښتنې کیږي. دوستانو په انټرویو کې دوه ډوله پوښتنې کیږي. یو هغه پوښتنې دي چې ځواب ورکول ورته اسانه دي او سړي ته معلومات وي. دویم ډول پوښتنې هغه پوښتنې دي چې جواب ورکول یې تشریح غواړي. لومړی ډول پوښتنې مثال په ډول نوم مو څه شی ده، د پلار نوم مو څه شی ده، د کورنۍ غړي مو څومره دي، له کوم ځای نه راغلل، افغانستان کې کوم ولایت کې اوسېدلې، څه کار دې کاوه، تذکره، پاسپورټ یا نور اسناد لرې او که نه لرې. ولې دلته راغلی، د مثال په ډول ولې سویس ته راغلی، دا هېواد مو ولې انتخاب کړ، چا درته دا نظر او فکر درکړ چې لاړ شې سویس ته. او بله مهمه پوښتنه په کومه لاره باندې راغلی. دلته باید ډېر متوجه واوسئ، هغه څه مو چې په سي وي کې ویلي هغه په انټرویو کې هم ووایئ. په کومه لاره باندې راغلی، له کومه ورځ باندې له افغانستان څخه راووتی، په کومه ورځ دلته راورسېدی، په کوم ډول باندې راغلی، د لارې مصارف مو چا درکړل، څومره مصارف در باندې راغله تر دې ځای چې راورسېدی. همدارنګه دا پوښتنه هم کوي چې دلته مو کوم خپلوان څوک شته که نشته، په افغانستان کې مو څه کوله، دلته غواړئ څه وکړئ، ولې کوم بل هېواد ته لاړئ. دوستانو د هرې پوښتنې چې تاسو ځواب ورکوئ دا ریکارډ کیږي، ثبت کیږي. په لومړۍ انټرویو کې، په دوهمه انټرویو کې یا هم په دریمه انټرویو کې باید تاسو معلومات ټول په یو شکل وي. هسې نه چې په لومړۍ انټرویو کې مو ویلي چې له افغانستان نه لاړم ایران ته، له ایران نه دې خوا ته راغلم، او په دوهمه انټرویو کې ورته ووایئ چې له افغانستان نه لاړم پاکستان ته، له پاکستان نه دې خوا ته راغلم. که چېرې تاسو دا ډول اشتباه وکړئ نو تاسو انټرویو ناکامه کیږي او منفي جواب درکوي. نو تل کوشش وکړئ هغه څه هغه پوښتنې چې تاسو نه کیږي په صحیح معنا باندې په ارامه سره جواب ورکړئ او دا هم په نظر کې ونیسئ. که چېرې داسې کومه پوښتنه درنه وکړله چې تاسو هېڅ معلومات نه درلودل، د هغې پوښتنې جواب نه و درسره، نو هېڅ خبره نه ده، هېڅ جواب مه ورکوئ، ورته په دې اړه باندې زه معلومات نه لرم. همدارنګه درته وایي د تولد تاریخ مو کوم ده، څومره زده کړې مو کړې دي، مکتب مو ویلی، پوهنتون مو ویلی ده، اسناد لرئ نه لرئ. همدارنګه نورې هم ډېرې پوښتنې تاسو نه کیږي، خو مهمه خبره دا ده چې تاسو نه کومې پوښتنې کیږي هغو ته باید په صحیح معنا باندې جواب ورکړئ او په لومړۍ انټرویو، دویمه انټرویو، دریمه انټرویو کې مو په هره انټرویو کې کومه خبره کوئ په راتلونکي انټرویو کې هم باید هماغه خبره وکړئ. ځکه چې کله تاسو په یوه انټرویو کې یو څه ویلي، په دویمه کې مو بل څه ویلي، هماغه ده چې تاسو انټرویو ناکامه کیږي او منفي جواب درکوي. دوستانو ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا بلې ویډیو، یا الله امان.